هغه خوش قسمت انسان چې د هغه د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده. الله اکبر. یقینا ایز مغرورا ایز مخوري ته هم هغه خوش قسمت انسان جوړېدلای سي، ته هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دعا کې شاملېدلای سي. هغه څنګه دعا ده؟ نبی اسلام د هر مسلمان لپاره کړې ده. نبی اسلام دعا کړې ده چې الله زما د هغه امتی په هر هغه کار کې برکت واچوي چې کله د سهار لمونځ ادا کړي او د سهار د لمانځه وروسته چې کم کار دی په مخه باندې اخلي هغه کار کې برکت ورله واچوي. یعنی چې کم څوک د سهار عبادت وکړي رسول الله مبارک د هغه د پاره د برکت دعا کړې ده چې کله ته د سهار لمونځ وکړي او بیا یو کار شروع کړي ته بیا تجربه وکړه چې په دې کار کې به ضرور برکت راځي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا هم ده. الله رب العزت موږ تاسو ټوله د سهار د لمانځه والا جوړ کی. سهار لمونځ هغه د ټولي ورځې د کامیابی ذریعہ ده. که غواړئ چې ستاسو ورځ د کامیابه تېره سي نو د سهار عبادت مه پرېږده.